د افغانستان اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستاني ملیشو له لوري د پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو پر ځینو سیمو د تېرې شپې هوایي بریدونه د افغانستان د حریم ښکاره نقض او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شوو نړیوالو نورمونو سره څرګند ټکر دی. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستاني ملیشو دا ډول جنایت نه یوازې کومه لاسته راوړنه نه لري، بلکې یو ځل بیا ثابته شوه چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ اقدام د وضعیت د لا ترینګلتیا او د پاکستان د پوځي رژیم د ناکامۍ او رسوایۍ لامل ګرځي. مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان اسلامي امارات دغه سرغړونه او بریدونه په کلکه غندي او یو ځل بیا ټینګار کوي چې له خپل هوایي او ځمکني حریم او خلکو څخه دفاع خپل شرعي حق بولي او په مناسب وخت کې به اړین ځواب ورکړي. تېره شپه شاوخوا 12 بجې د پاکستاني پوځ الوتکو د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د یو ملکي وګړي ولایت خان په کور بمبار وکړ چې په پایله کې یوه زنانه او 9 ماشومان شهیدان شول. له دې سربیره یې د پکتیکا او کونړ ولایتونو په ځینو سیمو هم بمباري کړې چې له امله یې 4 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. مولوي عبدالسلام ضعیف، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او ځینو نورو پخوانیو او اوسنیو چارواکو دغه برید وحشیانه او په افغان خاوره ښکاره تېری بللی دی.